السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړې ده چې لور مې بالغه ده، نو کله کله ماته پیسې راکړي، وایي دا فقیران مساکینو ته واستوه. پلار بیا ورته وایي چې یا نه بیاستی، که مو واستولې زه حق نه در بخښم. محترمه نجلۍ چې بالغه ده، عاقله ده او پیسې د دې خپلې دي، بیا نه پلار حق لري نه ته حق لري. د دې کار دی خیراتي یې که نه خیراتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا طاعة لأحد فی معصیة الله تبارک وتعالی. د الله په مقابل کې هیڅ چا اطاعت مه کوئ. الله جل جلاله خیرات کوئ، الله جل جلاله صدقې کوئ، الله جل جلاله په صدقو باندې امر کړی. الله جل جلاله په صدقه او په خیرات خوشاله کیږي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله جل جلاله وايي د مؤمنانو صفات د متقیانو صفات بیان راته کوي. قرآن هدایت دی د پاره د متقیانو د پرهیزګارانو. هغه خلک دي چې پر غیب ایمان راوړي، لمونځونه کوي او هغه څه چې موږ دې ته په رزق ورکړي له هغو څخه خیراتونه کوي. ګوره دغه آیات د زکات تر آیات له مخه نازل شوی دی. دې آیات څخه خیرات مراد دی. نو الله جل جلاله د مؤمن صفت دغه راته کوي چې خیراتونه کوي، او پلار بیا له خیراته منع کوي. نو د پلار دیني خبر دغه په پټ خیرات وکړي نو مغاړې بندېږي. دا چې دی وایي زه حق نه در کوم، پلار خو مختی نه دی. نو پلار دومره حق لري چې په حدودو کې د شریعت په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ بیا موږ نه یو په مکلف. دغه نو افخل الناس دی چې خپله خیرات نه کوي، بل هم خیراتمندي نه پرېږدي. حدیث مسند احمد روایت کړی دی، جلد 6 صفحه 50 رقم د حدیث 2110. محترمه دا څومره نیکبخته ښځه ده چې پلار هم ورته خیرات مه کوه، دا بیا مور ته پیسې ورکوي، وایي دا فقرا او مساکینو ته ور واستوئ. الله جل جلاله به دغه خیراتونه چې دا یې کوي په خپل ژوند کې له مرګه بعد بې غټه ثمره ورکړي. او خیراتونه کوئ که غواړئ چې هغه نعمتونه چې الله تاسو ته درکړي دي، ښه ژوند یې درکړی دی، دنیا یې درکړې ده، که غواړئ چې هغه پر تاسو باقي دایم پاتې شي، نو تصدق او خیراتونه کوئ. په د خیراتو په زکات کې چې فقرا آباد شي، فقرا و عذر حوائج او د هغو ضرورت عذر سي پوره سي، الله ډېر په راضي کېږي. د دنیا د دې شی دی سړی جنت په وګټي، د دې شی نه دی سړی دوزخ په رانیسي. زموږ د خوله بده مرغه اوس که نارینه دي که زنانه دي، د دنیا باندې دوزخ رانیسي، جنت نه په رانیسي. نو د مساکینو او د غرباو سره ښه کوئ، کومکونه ورسره کوئ. هغه به محتاج وي، ضرورت به وي، دوا به پکې وي. ډېر محتاجه خلک شته محترمینو. وایم ځکه هغه سوځي چې اور پر بلیږي. تاسو خو به آباد یاست نه په خبرېږئ. موږ خو نو دا کاروبار و ناسته ولاړه و ژوند و قرابتونه مو ټول د مسکینانو سره دي. داسې خلک شته چې د سړي زړه درد ورباندې وکړي. داسې خلک شته چې د دوا پیسې نه لري، مریض وي د دوا پیسې نه لري. تاسو به زړه ته ونه ولېږي. زما یو طالب نابشیر مریض و، دا د معدې مریضي ده، نو بیا کتلی و یو وایستا پیدا کړی و. یو چا یو هسپتال ته وروستلی، دا غریب و مسکین دی، خو هغو د خدای خیر ورکړي دوا یې په کړې وله، د خوراکي څه دوا په رخصه کې ورکه شوی و. نو 2 ورځې دی ورک وایستې پیدا کولې د هسپتال.
یو ډاکټر ته بیا یې دوا مو وکړ هغه هم بیرته بیا جین ورکه سول نو داسې خواران شته چې نه کسب کوي نه مزدوري کوي سبقان وایي د الله په دین پسې راوتلي مور پلار یې پرېښي بیا مریضان هم وي د ده خو داسې خلک بیا څه چې د دغه یوه طالب د دواو پیسې دی پر سګرېټ ورکوي دی پر لهو لعبو باندې ورکوي په خبر لا نه وي نو داسې غوره بحث ته دا نو څونه بخیل دی چې ستا لور و غریبانو ته خیرات هستي دی وایي ما یې استوه دا نو ابخل الناس دی بخیل د انسانانو دی الله دې هدایت ورته وکړي والسلام علیکم ورحمة الله